پاکستان د طالبانو بدنامۍ پسې راخیستې وایي افغان طالبان پاکستان کې هر کال 200 میلیونه ډالر قلنګ اخلي. بلخوا بلاول بوټو څه ویلي او جنرال موبین څه ځواب ورکړی؟ ویډیو را سره همدلته وګورئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان او طالبانو اړیکې ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د پاکستان حکومتي چارواکي او تبلیغاتي دستګاه یې د طالبانو بدنامۍ او د افغانستان د ترهګرپال هیواد معرفي کولو ته کار ویلی. تازه خبر دا دی چې د پاکستان د پیپلز ګوند د سناتور مصطفی نواز ادعا کړې چې افغان طالبان په پاکستان کې د جنایي فعالیتونو او زورواکیو له لارې هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي. هغه همداراز ویلي چې افغان طالبان په پاکستان کې د ټي ټي پي سره د بریدونو په طرح او عملي کولو کې مرسته کوي. نوموړی وایي دغه موضوع د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې د یو لوړپوړي دولتي چارواکي لخوا افشا شوه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د هند ویون نیوز تلویزیون ته وایي چې دا ښکاره خبره ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. هغه یوازې د هند او پاکستان مسله کې دخیل نه دی بلکې د افغانستان موضوع کې هم لاس لري. جنرال موبین یې په ځواب کې لیکلي د بېنظیرې دعوه ونه کړئ چې جنرال موبین راڅخه وړی دی. دغو ننو ته وایم چې ته لا ماشوم یې، تا که غیرت درلودی نو تا به د خپلې مور بېنظیر بوټو او خپل نیکه ذوالفقار بوټو غچ به دې له کرایي پوځ څخه اخیستی وی. نه دا چې یو غچ دې وانخیست بلکې اوس هم د هماغه قاتل پوځ هر ډول ته ګډېږي. په همدې حال یو شمېر خلک طالبانو ته وایي چې د پاکستان نوې لوبې ته دې متوجه اوسي. له یوې خوا نړیوالو ته وایي چې طالبانو سره باید تعامل وشي، خو له بلې خوا بیا د طالبانو بدنامۍ لپاره یې ټول سیاسیون او حکومتي چارواکي لګیا دي او بې ځایه بیانونه ورکوي. درنو لیدونکو، تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د دغسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.